بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. دا باب دی په بیان د استحباب کې چې تبشیر خوشخبری ورکول والتهنئه مبارکي ورکول بالخير د خیر په خبره په نیک په کار کې یا نعمت باندې چاته مبارکي ورکول. نو دا باب چې دی چاته د خوشحالي خبر ورکول او مبارکي ورکول د دې په استحباب په بیان کې دی. په دې کې به مصنف رحمه الله همدغه د دې متعلق آیاتونه ولوړي بیا حدیث مبارکه چې په دې کې صحابه کرامو ته دغه خوشخبری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ملاو شوی د جنت یا نور داسې حدیث به په دې کې مصنف رحمه الله ذکر کی. قال الله تعالی الله رب العزت فرمای فبشر بزیر ورکا عباد الذین زما بندگانو الذین هغه بندگانو ته یستمعون القول چې اوري خبره فیتبعون احسنه بیا تابعداري کوي د ښه اړخ د هغې نه. او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وقال تعالی ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم زیر ورکوي هغوی ته ربهم رب د هغوی برحمت پر رحمت سره منه د طرفه د خپلنا ورضوان او پر رضامندۍ سره وجنات او باغونو سره لهم فيها نعيم مقيم چې وي به هغوی دپاره په هغه کې نعیم مقیم نعمتونه همیشه. نو د دې آیت نه وړاندې چې دی د هجرت او جهاد بیان شروع او جهاد په مسله کې چې دی یا وطن او خپلوان دا ټول پرېښودل پکې وي. نو دا ټول خبره چې دی دا آسان نه دی. نو په جهاد او هجرت باندې الله رب العزت د طرف نه دغه انعام بیا میلاویږي. وقال تعالی نو دلته زیری دی کنه وقال تعالی بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون خوشاله شئ بالجنة التي په هغه جنت سره کنتم توعدون چې ستاسو سره وعده کیدلی شي. یعنی د مرګ په حالت کې فرښتې ورته د جنت زیری ورکوي چې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون یعنی خوشاله شئ په هغه جنت سره چې تاسو سره وعده کیدلی شي هغه به خامخه د الله رب العزت د طرف نه دا نعمتونه تاسو ته میلاویږي. وقال تعالی بل ځای کې الله رب العزت فرمایي فبشرناه بغلام حلیم بس زیری ورکړو مونږ هغه ته فبشرناه خوشخبری ورکړه مونږ زیری ورکړو بغلام په یو الک سره حلیم صبرناک سره. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله رب العزت ماته اولاد راکا. نو الله رب العزت ورته اسماعیل علیه السلام زیری ورکو چې اسماعیل علیه السلام مبارک ډیر زیات نرم مزاج و. وقال تعالی بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى او خامخا په تحقیق سره جاءت راغی رسلنا فرښته زمونږ ابراهیم علیه السلام بالبشرى زیری سره یعنی په تحقیق سره زمونږ استاد ابراهیم علیه السلام ته په زیری ورکولو سره راغی. فرښتو ابراهیم علیه السلام ته زیری وروړو فبشرناه باسحاق. وقال تعالی بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وامرأته فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب. نو आवाज وکړو مونږه یعنی आवाज وکړو فنادته الملائکة نو आवाज وکړو دته فرښتو وهو هغه قائم ولاړو يصلي چې مونځ کولو في المحراب په محراب کې ان الله بشک الله رب العزت یبشرک زیر درکوي تا ته یحیی د یحیی علیه السلام سره یعنی زکریا علیه السلام ته د یحیی علیه السلام زیر په دې کې بیان شوی دی. وقال تعالی بل ځای کې الله رب العزت فرمایي یعنی دلته چې دی د مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مبارک زیر ورته ملاویږي. اذ قالت الملائکة کله چې وی فرښتو یا مریم ای مریم بیبي ان الله بشک الله رب العزت یبشرک بکلمة زیر درکوي تا ته په یو کلمې سره بکلمة منه اسمه المسیح
چې نوم د هغه مسیح علیه السلام مبارک دی. عیسی علیه السلام مبارک ته د مسیح ویلو وجه دا مونږ بار بار بیان کړی ده. نو بهرحال دغه آیاتونه چې ما مختصر درته بیان ک او ترجمه می تاسو ته وکړه. عن ابي ابراهيم ويقال ابو محمد ويقال ابو معاويه عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو ابراهيم وغت ابو محمد او ابو معاويه عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ویل کیږي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یعنی بشر خدیجه رضی الله عنها بیت فی الجنه من قصب، یعنی زیر ورکو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک خدیجه الکبرى رضی الله عنها ته په جنت کې د یو کور لا صخب فيه نه به پکې شور وي ولا نصب او نه به پکې ستوماني ستړتیا کېدل وي، یعنی ستوماني به پکې نه وي. نو دلته قصب نه مراد یعنی داسې کور به وي چې هغه به د قیمتي ملغلرو نه وي، داسې کور یعنی القصب معنا د قیمتي ملغلرې اللؤلؤ المجوف، او صخب الصياح واللغط یعنی اوازونه چغې وغیره دا به نه وي. النصب یعنی تعب یعنی ستومانتیا یعنی دغه ستړتیا دا به نه وي. نو په دې حدیث مبارک کې د خدیجه الکبرى رضی الله عنها مبارک هغه فضیلت طرف ته اشاره ده. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اول بیبي مبارکه وا. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول اولاد د دینه پیدا شوي سوا د ابراهیم رضی الله عنه مبارکنا. نو مناسبت د باب سره دا خبره بشرا خدیجه یعنی زیر ورکو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دیتا. بل روایت عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضا في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكونن معه يومي هذا. دلته ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی هغه فرمایي چې ما په کور کې اودس وکړو انه توضا ثم خرج فقال لألزمن رسول الله ولا اكونن معه، یعنی ما په دا ځان باندې لازم کړ چې زب یم معه یومي هذا، یعنی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به زه دا نن ورځ تیروم. فجاء المسجد، دا وی چې زه راغلم جومات ته، فسال علی النبي صلی الله علیه وسلم، ما تپوس وکړو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چرته دی. فقالوا وجهها هنا، غیراتوی چې دې طرف ته مبارک دسې تللی دی. قال دا فرمایي فخرجت على اثري، زه د هغې په قدمونو پسې روان شوم اسأل عنه حتى دخل بئر اریس، وی په تپوس باندې لاړم تر دې چې ورسېدم بئر اریس ته ورسېدم. فجلست عند الباب، نو زه کېناستم دروازې خواته حتى قضى رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجته وتوضا فقمت الیه، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل حاجت پوره کړ او اودس یې وکړو. فقمت الیه، نو زه هغې سره بیا څه شوم ودرېدم. نو فاذا هو قد جلس على بئر اریس وتوسط قفها، نو په دې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه بئر اریس خواته مبارک تشریف فرما شو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څه شو دلته کېناسته. وتوسط قفها یعنی مطلب کوهی غاړه، قفها د کوهی غاړې ته ویل کېږي، نو هلته کېناسته. وکشف عن ساقیها دلاهما فی البئر، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کېناستو خپل د پونډې مبارکې ښکاره کړي، خپې مبارکې چې دی ودلاهما فی البئر یعنی کوهی کې هغه ځوړندې کړي. نو فسلمت علیه ثم انصرفت، نو ما سلام واچولو بیا واپس راغلم. فجلست عند الباب، نو پس دروازه باندې کېناستم. فقلت، نو ځان ته سره مې ویل لاکونن بوابه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نن ورځ به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی چوکیدار یم، په دې دروازه به زه کېنم. فجاء ابو بکر رضی الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا، نو راغلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک، نو ما ورته ویلې چې من هذا څوک یې، هغه ویلې ابو بکر. فقلت رضی الله عنه، ما ورته ویلې چې على رسلک یعنی لږ ایثار شه دلته ودرېږه. نو دا مبارک فرمای ثم ذهبت فقلت یا رسول الله هذا ابو بکر یستاذن، رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلم ما وی دا الله رسول ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک ته داخلو دو اجازه غواړي. فقال اذن له، یعنی اجازه ورکا هغه ته، وبشره بالجنه، او زیره ورکا د جنت. فاقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه، فدخل ابو بكر حتى جلس. دا وی چې هغه ته د اجازه ورکړو ورسره د جنت زیره هم ورکا. نو زه واپس راغلم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک ته فرمایل چې راځه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاسو ته د جنت زیره هم درکړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک چې دی هغه داخل شو حتی جلس عن یمین النبی معه فی القف، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه خې طرف ته کېناستو فی القف
یعنی کوی په غاړه کې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو ودل رجلیه فی البئر کما صنع او دی هم خپل خپې مبارکې چې دی هغه ځوړندې کړې لکه څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صنع کړي او وکشف عن ساقیه او خپل هغه پوندې مبارکې چې دی هغه ښکاره کړي ثم رجعت تا مبارک فرمای بیا زه واپس راغلم وجلستو او زه کېناستمه وقد ترکت اخي يتوضا ما خپل ورور وروسته پرېښی چې هغه اودس کولو ويلحقني فقلت ان يريد الله بفلان يريد اخاه نو دا فرمای که چېرته الله رب ما خپل ورور پرېښی که نه هغه باره کې خیر اراده وکړي نو د دې نو الله به یې راولي ومې کتل چې بل کس رالو فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا يعني خوځولو یا ټکولو یې ما ورته څوک فقال عمر بن الخطاب نو هغه ویل چې زه عمر بن خطاب یم رضی الله فقلت ما على رسلك يعني لګي سار شه فسلمت عليه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلم سلام مې پې واچولو قلت هذا عمر يستاذن عمر رضی الله عنه مبارک د اجازت غواړي د داخلو فقال ما تو فرمای اذن له وبشره اجازت ورکا او زیره هم ورته ورکا په جنت د جنت نو فجئت عمر فقلت اذن يبشرك رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجنه نو عمر رضی الله عنه تراغلم ورته مې چې راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته د جنت زیری هم درکوي عمر رضی الله عنه مبارک فدخل فجلس مع رسول في القف عن يساره نو داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو في القف یعنی کوی په غاړه کې عن يساره ګس طرف ته ودل رجلی خپل خبي مبارکي کوی کې څه شي کا رجلی في البير زوړند کړي ثم رجعت فجلست زبې واپس راغلم او په دروازه کې کېناستم فقلت ان يريد الله بفلان خير يعني اخاه ياتي به فجاء انسان فحرك الباب فقلت من هذا بیا وی ما ځان سره وی ک چرته فلان کې یعنی زمارور په بارک الله رب العزت د خیر اراده کړی وي یعنی بفلان دلته مراد یعنی اخاه یعنی رور تینا مراد دی یاتی به ابم راولي نو فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك هغه چې زه عثمان رضی الله عنه مبارک یم ما ویل چې دلته ودرې کا وجیت النبي صلی الله علیه وسلم فاخبرته نو زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراغلم خبر می ورک فقال اذا له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې هغه ته د جنت زیره ورکا یعنی اجازت ورکا خو جنت زیره هم ورکا چې او دا ورته وای چې یو مصیبت به ورته رسیږي یعنی مع بلوى تصيب سره د رسیدو د یو مصیبت فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم عثمان رضی الله عنه داخل شو وی قتل چې کوی غاړه بنده ده قد ملئ فجلس وجاههم مخامخ ورته کېناستو من الشق الآخر یعنی بل طرف ته یعنی الته ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک راغلو الته هغه تشریف فرماو بیا دې طرف ته عمر رضی الله عنه مبارک نو چې کله يعني عثمان رضی الله عنه مبارک راغلو نو فوجد القف قد ملئ يعني دکشو فجلس وجاهه نو هغه کېناستو دې ته مخامخ من الشکل الاخر بل طرف ته قال سعيد بن المسيب فاولتها قبورهم سعيد بن المسيب رضی الله عنه مبارک فرمایي چې د دې واقعینه ما د دوی قبرونو تعویل وکړو چې دې درې واړو قبرونو به سره نږدې وي عثمان رضی الله عنه مبارک بلګ لري وي نو دلته وزاد في روايه وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها أن عثمان حين بشر حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان بل رواية كده خبره مرسل زياتي شوي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته حکم وکړو چې دروازه باندې چوکیدار ودرېږم یعنی حفاظت وکم د دروازې او پدې کې چې د عثمان رضی الله عنه مبارک چې کله دې ته زیری ورکړې شو بشره نو دی ویل چې الله رب العزت حمد او ثنا حمد الله الحمد لله ویلي او بیا دا ثم قال الله المستعان او بیا ویل چې الله رب العزت نه به مرسته غواړو پدې کې اوس مصنف رحمه الله پدې کې لغوي تحقیق هم کوي یعنی بعضی الفاظ دي د دې معناګانې هم موږ تاسو ته ذکر کوي قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم دلته قول چې وجه په فتحې د واو سره دی او تشدید د جیم سره دی ای توجه ها يعني توجه كول وقوله بئر أريس يعني دغه قول چې بئر أريس هو بفتح الحمزة وكسر الراء ففتحې د همزې سره دی او کسرې د را وبعدها یاء مثنات رست د دینه یا مثنات دی من تحت ساکنه يعني ساکن دی ثم سين مهمله بیا سين مهمله ده يعني بغیر ده ټکونه دی وهو مصروف ومنهم من منع صرفه دا منصرف دی او بعضی وایي چې
ها والقف قف چې دی بضم القاف په ضمې د قاف سره دی وتشدید الفاء وهو المبني حول البئر نو دا کوی غاړه چې جوړه شوی دوی ته قف ویل کیږي. قوله على رسلك دغه قول چې على رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها يعني يعني دلته چې دی ارفق یعنی لګ نرمي وکا یعنی لګ ایثار شه لکه څنګه چې راغلی په دې روایت کې على رسلك. نو د دې حدیث مبارک چې د تعلق هم د عنوان سره هم واضح کیږي چې په دې حدیث مبارک کې هم دا زیره چې دی دا ذکر شوی دی چې څو صحابه کرامو ته زیره ورکړې شو. عثمان رضی الله عنه مبارک ته د جنت زیره هم ورکړې شو، ورسره هغه ته د مصیبت خبر هم ورکړې شو چې په هغه باندې به راځي. محدثین فرمایي د دې مصیبت نه چې عثمان رضی الله عنه مبارک ته وفرمایل د عبد الله بن سبا يهودي هغه ملګرو هغه شیطانی چې کم هغه چل هغه فریب چې عثمان رضی الله عنه مبارک پکې راګیر کو بل اخره مبارک چې هغه شهید کو. نو هغه طرف ته اجازه اشاره ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه مخکې فرمایلی. بل رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعها. دلته چې ابو هريره رضی الله عنه مبارک راضي دا حدیث دا فرمایي كنا قعودا حول رسول الله مبارک صلی الله عليه وسلم غیر چاپر ومعنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما من سره ابو بكر صديق عمر فاروق رضي الله عنهما في نفر پس کسانو کې فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم من بين أظهرنا رسول الله مبارک صلی الله عليه وسلم زمونږ دا درمیان نه پاسېدو فابطا علينا نو ډیر تاخير وکړو په مونږ باندې وخشينا مونږ او يريدو ان يقتطع دوننا چې ستغلیف ورته ونرسیږي زمونږ نه اخوا وفزعنا مونږ غبراو شو فقمنا مونږ پاسېدو فكنت اول من فزع یعنی په دې ټولو کې اول غبراهټ والا زوم چې زه یریدلم فخرجت زو وتلم ابتغي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زولتم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار ته دې چې زراغلم یو دیوال یا یو باغ د انصارو د پاره چې د انصارو باغو لبنی النجار د بنو نجار قبیله والو. نو دا فرمای فدرتو به نو غیر چاپیر باغ د وګرځیدم چې هل اجد له باب چې زه پیدا کړم د دې دروازه چې دروازه زه پیدا کړم په دې کې زنه نوزم نو فلم اجد له بابا نو ما یو دروازه مونږ نکړه. فاذا ربيع يدخل في جوف حائط ناصابه نو یو لختیو چې يدخل وردانه کېدو في جوف حائط یعنی په منځ د باغ کې من بئر خارجه یعنی روستو یعنی خارج د دې کوینه. نو والربيع ربيع ستویل کیږي جدول صغیر یعنی وړو کې غونډه نهر ته ویل کیږي کنه لخته ته. نو فاحتفظت مازان راغون کوي فدخلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم ز داخل شم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فقال ابو هريره نو ما تو فرمایل ابو هريره فقلت ما ویل چې نعم یا رسول الله ما شانك یعنی سچل قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابطأت علينا. دا فرمایي چې ما ورته چې تاسو زمونږ په منځ کې وای تاسو پاسې دی نو تاسو فابطأت علينا تاسو چې ډیر وخت تیر کو نو تاسو ډیر زیات وخت تیر فخشینا مو یرید ان تقطع دوننا چې تاسو څه تکلیف ملاو نشي مونږ نه اخوا ففزعنا نو مونږ یرید فكنت اول من فزع چې زه یریدلم فاتيت هذا الحائط نو زراغلم د دې یعنی د دې حائط یعنی د دې دیوالنا فاحتفظت نو ما ځان څه کو ما ځان راغون کو کما يحتفظ الثعلب لکه څنګه چې ځان غونډي ثعلب نو دغه سیم ځان راغون کو وهؤلاء الناس من ورائي او دغه خلق چې دی رستو زما دي یعنی رستو هغه مراله فقال يا ابا هريره واعطاني نعليه يا ابو هريره رضي الله عنه مبارك دا زمان علين واخلا فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابو هريره رضی الله عنه مبارکه واعطاني عليه فقال اذهب بنعلي هاتين یعنی خپل پڼې مبارکه هم راکړي راته او فرمایي چې دا زما پڼې واخله فمن لقيت من وراء هذا الحائط بس چې څوک د دې دیوال نه اخوي او يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه چې د دې شاهدي ورکړي چې الله نه سوا بل معبود نشته او مستيقنا بها قلبه په دې خبره زړه یعنی پوره یقین وي نو فبشره بالجنه نو داسې کسته د جنت زیره ورکا وذكر الحديث بطويله بیا ټول حدیث پوره په تفسیر سره بیان کړو. نو الربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. الربيع معنا دا وړو کې نهر یعنی لخته څنګه چې په دې حدیث مبارک هم ذکر کړ. احتفرت روي بالراء وبالزاي نو دا په احتفظت احتفرت دواړه باندې دا ویل کیږي ومعنى بالزاي په معنا د ذا سره
تضاممت وتصاغرت حتى امكني الدخول. دا د دې معنا دا ځان مې راغون یعنی ځان راغونډول، ځان مې راغونډ کو تر دې چې زه په دې کې ور ننوتم. یعنی څنګه چې ابو هريره رضی الله عنه مبارک داسې ځان را غونډ کو لګ، یعنی مطلب د کم باغ کې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې کې خو د ننوتو ځای نه و، نو دې چې کم په دیوال کې یعنی په کم ځای کې داسې ننوتو نو ځان یې راغونډ کو. نو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته دې ځان ورسولو. نو دې نه ډېر زیات مسلې فهمیږي. وګورئ په دې کې د صحابه کرامو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه وه، دومره مینه وه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سلګو نه لږ پناه شوي ټول صحابه کرام ګرځي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک رالو، عمر فاروق رالو، عثمان رالو رضی الله عنهم، ابو هريره رضی الله عنه مبارک ورپسې ارګدان دي. دا مبارک فرمایي چې رستو ما پسې نور هم دي. نو دلته حدیث کې چې راله فابطا علینا، کله چې ناوخته کړو نو د دې جملې نه معلومیږي چې صحابه کرام څومره خیال وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت دپاره به دوی همیشه تیار ولاړو. حایطا للانصار، د انصارو باغ نه شاوخوا دیوال و، د انصارو یعنی یو باغ و، نو هغې ته ننوتو دروازه یې پیدا نه کړه نو بس ورننوتو. الربیع الجدول الصغیر یعنی وړوکی نهر یعنی ولي ته ویل کیږي. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څه شی ورته وفرمیل؟ اشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. څوک چې د دې خبرې شاهدي ادا کوي چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله رب العزت نه او په دې پوری یقین هم نو داسې کس ته د جنت زیری ورکړه. نو د مناسبت د باب سره هم دغه خبره ده او نور ډیر زیات مسائل فهمیږي د دې نه، خو ما مختصر تاسو ته ویلي. همدا کرنګي اخرنی روایت چې دی وعن ابي شماسه قال حضرنا عمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلته چې دی ابو شماسه رحمه الله نه روایت دی، هغه فرمایي چې مونږ د عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه مبارک پوښتنې ته ورغلو، خو د دې مبارک چې دی وهو في سياقة الموت یعنی مرګ وخت چې هغه نږدې و. فبكى طويلا هغه ډیر زیات وجړل، وحول وجهه الى الجدار خپل مخ مبارک چې دی هغه دیوال ته واړولو. فجعل ابنه يقول يا ابتاه، نو هغه زوی ورته تسلي ورکوله، ورته شروع شو، ورته وفرمایل چې ای زما پلاره اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا، ای تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره زیری نه دی درکړی؟ اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای تاسو ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې زیری نه دی درکړی؟ نو فقال، نو هغه ورته وفرمایل چې ان افضل ما نعد، غوره شی په مونږ کې یعنی چې مونږ غوره ګڼو هغه دا دی چې شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، یعنی دغه کلمه ده چې دې خبرې شاهدي ادا کړي چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله رب العزت نه او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رسول او پیغمبر دی. دی وفرمایل چې انی كنت على اطباق ثلاث، ای بچیا په ما باندې درې قسمه اطباق حالات، درې یعنی درې قسمه حالات په ما باندې تیر شوي دي. یو حالت می داو چې لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. یو حالت می هغه چې زمانه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د بل چا سره دومره کینه او غصه نو، یعنی یو حال می داو لکه څومره چې زما غصه او کینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا می ارمانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه شهید کما. لقد رأيتني وما احد اشد بغضا لرسول الله مني، یعنی ډیر زیات بغض مې څوک نو داسې چې مانه به زیات بغض ولا احب الی من ان اكون قد استمكنت، یعنی زه قدرت حاصل کم منه دا غینه فقتلته چې مبارک زه قتل کړم. فلو مت على تلك الحال که زه مړ شوی په دې حالت کې لكنت من اهل النار، نو خامخا زه به څه شوم یعنی جهنم ته بتلمه. فلما جعل الله هو الاسلام في قلبي، هر کله چې ماته اسلام دولت را نصیب شو وګرځو الله رب العزت زما په زړه کې اسلام، نو اتیت النبي صلی الله علیه وسلم، زر عالم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فقلت، ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ابسط یمینک فلا ابايعك، یعنی ما وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک چې دی دغه اوږد که زه تاسو سره بیعت وکم. نو فبسط یمینه فقبضت یدی، خپل لاس مبارک دسی اوږد کو وغوړولو، ما خپل لاس چې دی فقبضت یدی ما بند کړو. فقال نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې مالک یا عمرو، یا عمره ولی خیر خو دی څه چل دی؟ قلت اردت ان اشترط، نو ما ورته ای د الله رسوله زه څه شرط لګول غواړم. قال تشترط ما هذا، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څه شی شرط لګول غواړي؟ قلت ان یغفر لي، ما ورته زما ګناهونه دي معاف شي، یعنی زما ګناهونه دي معاف کړي شي. قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، ای تاسو ته پته نشته چې اسلام راوړلو سره ټولي پخوانی ګناهونه چې دي هغه ختميږي. وان الهجره تهدم، مذکرنګ هجرت چې دي تهدم ما كان قبله، هغه مخکې ګناهونه هغه
ختمي وان الحج ذکرنګ حج هم ما كان قبله مخکې چې څومره وي هغه ټول ګناهونه دغه دوانه چې دی هجرت او حقوق العباد نه معاف کیږي په دې باندې اگر که صرف په اسلام باندې دی وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات بل څوک راته ګران نه وو او ولا اجل في عيني منه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات عزتمن بل څوک زما په سترګو کې نه ولا اجل یعنی عزتمن مرتبه والا او یعنی لوی وما كنت اطيق ان او زما دا طاقت یعنی ما دا طاقت نه لرلو یعنی زما د سترګو اجلالا له صد وجنا لوجد لوی شان د اغینا یعنی مطلب دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تما په ډکو سترګو کتلی نه دي یعنی زما د وسنه خارجه خبره و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سترګو کې سیده کتلې وي ولو سئلت کما نه سوال وکړی شي چې ان اصفه چې زه د هغې صفت وکړم نو ما اطقتو زه طاقت نه لرم نو ځکه طاقت نه لرم چې لاني لم اكن املو عيني منه یعنی زما سترګو په ډکه سترګو هغې ته کتلی نه دي نو داسې مینه محبت وه نو لاني لم اكن املو عيني منه دا ځکه چې ما ورته مخامخ نه دي کتلي ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه که چېرته زه په دې حالت کې مړ شم نو سیده به جنت ته ځم او بیا دغه صحابي فرمایي ثم ولینا اشیاء بیا موږ ته ذمواري راکړې شو یعنی مشران شو داسې شیزونو ما ادري ما حالي فيها زه نه پوهېږم زما حالت به څه شی وي دا وګورئ فاذا انا مت که زه مړ شمه فلا تصحبني نائحة ما سره به ویرګره زنانه نه پرېږدي ولا نار او نه به زما لاش او قبر جنازې سره اور وړي فاذا دفنتموني کله چې ما دفن کوي فشنوا علی التراب شنن او بیا یعنی لږ لږ خاوره اچوي ثم اقیموا حول قبري او بیا ودرېږئ زما د قبر غیر چاپېر قدر په اندازه ما تنحرو جزور ويقسم لحمها تر دې چې اوخه ذبح کړی شي او هغه تقسیم کړی شي یعنی اوخ ذبح شي او هغه تقسیم شي تر هغه وخته پورې حتی استینس بكم تر دې چې ډاټ واخلم له تاسو نه وانظر ماذا اراجع به رسل ربي او زه د خپل رب فرښتې لیږلو سره څه خبرې وکم یعنی تاسو دومره ایثار شئ چې یو اوخ هغه ذبح شي او هغه تقسیم کړی شي نو ما ته به ډاډم میلاو شي نو تاسو بیا هغې نه ځئ هغې نه پس قوله شنو روی بشین المعجمه وبالمهمله ای صبوه قلیلا قلیلا یعنی لږ لږ واچوئ دغه خوره والله سبحانه تعالی علم الله رب العزت په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ګورئ په دې روایت کې که تاسو خیال وي دلته چې دی دا صحابي عمرو بن عاص رضی الله عنه مبارک دا خپل درې حالته بیانوي اول دا چې قبل الاسلام د دې څه حالتو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره او بیا بعد الاسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د څه حالتو بیا هغه نه په دریم حالت دا بیانوي چې دریم حالت په ما باندې دا راغله چې بیا مونږ والیان شو مشران شو او د مناسبت د باب سره دا خبره چې زوی ورته وایي چې تا ته د فلانکی بشارت نه دی میلاو شوی اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا فاقبل بوجهه مخ مبارک واړولو بیا فرمایل چې هغه چې مونږ بهترین شمارو هغه دا دی چې شهادت والله یو ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په ما باندې درې حالتونه بیان شوي دي یعنی تیر شوي دي لکه څنګه چې په دې حدیث کې ذکر شو ما هم تاسو ته بیان کوو صلی الله تعالی علی حبیبه محمد و آله و صحبه اجمعین